مسلم او منل سوي حقیقتونه. لومړی حقیقت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظیم. رحمان الله هغه ذات ته علم القرآن سی انسان او بشریت ته یې د قرآن تعلیم ورکړی. خلق الانسان، انسان له کتمه د آدمه صحرا د وجود ته رایستلی، د وجود نعمت یې ورکړی. علمه البیان، او انسان ته یې د بیان او د نطق فضیلت او امتیاز ورکړی ده. هر کله چې موږ د اسلام په تعلیماتو کې وینو چې انسان د علم په برکت په مخ د ځمکې کې د الله خلیفه جوړ سو. وعلم آدم الاسماء كلها. او دوم د قرآن نزول د لوستلو د اقرأ د صیغې په مکرر امر کولو سره پیل سوی. او دریم د خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم منصبونه امت ته د آیاتونو لوستل، د کتاب او حکمت تعلیم ورکول، او تزکیه او تربیه د نفسونو ښودل سوي. یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم. نو معلومه سوه سی اسلام تر بل هر دین او مسلک د هر نارینه او زنانه لپاره تعلم او تعلیم زیات اهم او ضرور بولی. بناء د مسلمانانو د مشرانو شرعي وجیبه او مسؤلیت جوړیږي چې د علم او زده کړو دروازې خلاصې ولري. او داسې تعلیمي نصاب مرتب کی چې د لوستونکو یې هم په عباداتو کې مهارت حاصل سوی، هم په معاملاتو کې مهارت ولري. او داسې چاپیریال مهیا کی چې له هر ډول او هر قسم بې حیایي، فحاشي او بې حجابي پاک وي. او د تعلیم د ادارو بندول دا نه مشروع دي په شریعت کې، نه معقول ده په انساني عقل کې، او نه پکې کوم اخروي یا دنیوي مصلحت سته. بناءً په مسلمانانو لازم ده، خاصتاً په ولاتو د امورو د مسلمانانو، چې د علم فضا عامه کی، د علم نعمت عام کی. الله دې موږ ته توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. د نړۍ هر غافل
په اذان ویښوم زبلال خوب ولې جهان ویښوم زبلال خوب ولې جهان ویښوم